د کهانه شروع د نیمې شپې نه کیږي کله چې د ښار په خوشو سړکونو باندې ټومي نومې یو هلک سره د خپلې ښځې د کم نوم چې ګیبي و د هغې سره یې ګرځېده. په دې وخت کې دغه دواړو ته د کلب نه بار خپل ملګری میلو شي چې په دې وخت کې ټومي د ځان دپاره د نشې څه سامان واخلي او چې کله ګیبي ته هم د اغوستو دپاره ووایي نو هغه ورته په سختۍ سره انکار وکړي. دغه کلب نه بار یو غټ قطار لګېدلی ولې چې هلته کې موجود ټول په ټوله خلک د نشې د اغوستو دپاره راغلي. هغه خلک په تعداد کې تر دې حده پورې سوي وو چې قطار د سره هم مخکې نه ته دې د وجې ټومي دومره په غوسه کې راشي چې د هغه ځای مشر سره یې په جګړه شي. دغه دواړو دا خبره تر دې حده پورې سیوا شي چې په بل باندې ګزارونه ورول شروع کړي. خو دې نه مخکې چې حالات نور خراب شوي د ټومي ملګري دغلته کې راشي او دواړه د یو بل د بېرولو نه پس ټوله معامله ورله سمباله کړي. اوس دغه ټول په ټوله ملګري بل کلب ته لاړ شي چې هلته کې د مغز سرې دوی ټول د شرابو په څښلو باندې شروع واچوي. ټومي به د حد نه سیوا نشي کولی او چې کله دغه ځای وسلخانې ته لاړ شي نو هلته کې هم صبر ترې نه ونه شي او هم په هغه ځای کې نشي شروع کړي. هغه بار بار خپلې ښځې ګیبي ته هم د نشې کولو دپاره وایي خو هغه ورته مسلسل انکار کوي. په دې وخت کې یو بله جینۍ د ټومي نه پاتې شوي پوډر وڅکي چې سره بجې په نشه کې په ځان پوه نشي او د ټومي سره یې ګډا شروع کړي. کله چې دغه ټول په ټوله دغه کلبه بار ته روځي نو ډېرې نشې د وجې په ځان باندې پوهېږي نه او په لارو کوڅو کې چغې شروع کړي. ټومي په دغه وخت کې تر دې حده پورې په نشه کې و چې هغه په الټو باندې شي خو دې باوجود هغه د شرابو څښل بند نه کړي. دوی چې کله دا ځل په بل کلب کې ورننوځي او ټومي په هغه کلب کې د یوې بلې جینۍ خواله ورشي نو په دې سره ګیبي په دومره په غوسه کې راشي چې هغه جینۍ د ویښتو نه راونیسي او ځمکې له یې راوبغوي. په دغه ځای کې د حیرانتیا خبره دا وه چې ټومي خپلې ښځې ته د غوسه کېدو په ځای باندې هغې ته په خندا شي او چې کله هغلته کې پارټي ختمه شي او دې نه پس ګیبي ټومي ته ووایي وي راځه ته هم زموږ سره په ټکسۍ کې کښېنه خو ټومي هغوی سره د تلو نه انکار وکړي. په دې خبره باندې وي زه په خپله باندې کور ته درشمه. په لاره کې دی چې کله د بس د سټاپ خواله ورسي نو دی په هغه ځای کې په خلکو باندې میتیازې شروع کړي او هغلته کې بیا نشې شروع کړي. هغه د دې نه پس خپل کور ته تلو په ځای باندې بل کلب ته لاړ شي او هغلته کې بیا دغه ځای په غسلخانه کې نشې شروع کړي. دوی هم په دې حالت کې په تندکونو کې په سړک باندې روانې چې ناڅاپه یو ګاډی د شاته نه راشي او د ودرېدو نه پس ډریور چې کله د هغې نه بار ته روځي نو دوی په زوره باندې په خپل ګاډي کې ور واچوي. په سبا باندې موږ هم په دغه علاقه کې کرس نومې یو سړی وینو کوم چې به د خپل وخت پاس کولو دپاره د ډریورۍ نوکري کوله. هغه په دې وخت کې په یو رسټورانټ کې و د هغه مخې ته رینا نومې یوه جینۍ ناسته وه. کرس د هغې نه څه سوالونه کوي دې دپاره چې ما ته دا پته ولګي چې په دې کې خو څه غلط عادتونه نشته او یا څه زیاتې مسلې خو نشته. هغه دغه ښځې نه څه لیکل هم واخلي ولې چې په دې وخت کې هغه دا په خپل کور کې د صفۍ د نوکرۍ دپاره برتي کوله. په دې کې سهار شي او رینا د کرس کور ته راشي او چې څنګه هغوی ته ور پټبولو شي نو په دې وخت کې کرس زر زر خپل ویګ واچوي. کور ته په رادننه کېدو سره کرس رینا زر زر په یو مشین باندې چیک کړي او د هغې نه موبایل هم واخلي. په دې خبره باندې وي دا خبره خو درته ما مخکې کړې وه چې موږ په کور کې به موبایل هم نه استعمالوو او چې هر څه دلته کې ووینې د هغې خبره ته چېرې هم بار چاته نشي کولی. دوی خبرې کوي چې په دې وخت کې هغې کمرې ته د کرس ښځه کیترین هم راننوځي. په خپلې مالکې باندې رینا سلام واچي خو هغه هغې له د سلام د جواب د ورکولو بغیر د هغه ځای نه لاړه شي. کرس رینا ته ټول کور وروښایي او دې سره یې خپل لس کلنه جوناتون نومې زوی سره یې هم میلو کړي. هغه رینا ډېر هم خبرداره کړي وي زما د ښځې په کمره کې به چېرې هم صفایي نه کوې ولې که ته د هغې د کمرې سامان لږ غونته کې هم اخوا دېخوا که په دې سره هغې له سخته غوسه ورځي. هغه رینا ته خپله تاهانه هم وهایي د کوم په لیدو سره چې رینا سخت ویریږي ولې چې هغلته کې ټومي دو په زنځیرونو باندې تړلو. هغه په دې وخت کې په یو سقا فوم باندې ملاستو او د ورته په ریډیو باندې د ځنګل اوازونه لګولو. رینا په دې سره تر دې حده پورې ویریږي چې هغه په دغه یره کې بار ته وتو کوشش شروع کړي خو کرس د هغې پوهول شروع کړي ټومي زما مشر زوی دی او هغه سخت دماغي بیمار دی د وجې ما تړلی دی او موږ د هغې ټیک کولو کوشش کوو. هغه د هغې د راقابو کولو دپاره د دې نه هم خبرداره کړي وي ما ته ستا په باره کې د هر څه پته ده دا راته هم پته ده چې ته له بل ملکه راغلې او اوس ستا ویزه هم ختمه شوې ده. کرس هغې سره یې واده وکړي وي زه به تا له د ویزې دا مسله هم حل کړمه چې دې هر څه په اورېدو سره رینا د مغز سرې په هغه ځای کې د کار کولو دپاره رضا شي. کرس هغې له د صفۍ سامان ورکړي او ورسره دا ورته هم ووایي وي چې هر کله ته په تاخانه کې صفۍ کې او ټومي درته کمې خبرې هم کوي نو دا په ذهن کې راوله چې هغه لیونی دی او د هغه په یوې خبرې باندې هم یقین ونه کړي او که چېرې تا ته د هغه نه هېڅ قسمه څه خطره محسوسه شوه نو د شاټ والا د اله واخلو په دې باندې هغه له شاټ ورکوه. بل خوا ټومي په هوش کې
کې راشي او هغه د مغ سره د رینا نه مرسته غوښتل شروع کی، خو هغه د خپل مالک د حکم مطابق نظر انداز کی او بر لاړ شي. په سبا باندې کریس دغه د پرسکونه کول د پاره تسلی ورلور کی دغه مکه به ټومي بزه زر تر زر بر روخي جوما هغه ټیکېدو والده. په دې وخت کې مونږ دا هم ګورو چې کریس د ټومي د قابو کولو د پاره هغه باندې سخت طریقې استعمالي. ټومي د خپل ځان د خلاصولو د پاره په زنجیرونو باندې زورونه کوي خو مسلسل ناکام کیږي. کریس هغه ته د زول وخت درایدو د پاره زړی ویډیوګانې ورته هم وخای په کوم وخت کې جبته په نشه کې گاډي چلولو سوګي په وخلو خو ټومي هغه تر خفه کېدو په ځای باندې هغه ته په خندا شي. اوس دا سلسله هر ورځ دغه شروع شي او د کریس خاندان د دې ټیک کولو د پاره په د باندې قسمه تجربه کوي. هغه کله د سبق د خودو د پاره ویډیوګانې ورته خای او کله دلا سخت سزاګانې ورکړي کیږي چې سره په جده صورتحال ورستر وځه خرابيږي. یو ورځ کله چې کیترینا کمرې ته راشي نو ټومي د خپل غوسې د وباسرو د پاره خپل د میتیازو نسخه پر توک پاغي باندې ورولي او د سری په کریس باندې هم حمله وکي چې کیترین د تلو نه پس کریس په ډیره مشکله باندې په قابو کې راولي. ترې دومره سختو باوجود د کریس دا سوچ وي چې دا هر څه ز صرف او صرف د ټومي د خوالي د پاره کوم د پاره چې د سملارې ته راشي. کریس چې کله ټومي په قابو کې راولي نو هغه د خپل خزینه د ټومي په باره کې هم معافي وغواړي او هغه له تسلی ورکي بیا هر څه په مکمله توګه په کنټرول کې دي خو په حقیقت کې حالات ورستر وځه په خرابېدو. په سبب باندې کریس درنو کله پشان بیا دغه سمبور د پاره دغه زوړ ژوند ویډیوګانې د توخی په کم کې چې د یو ماشوم سره ظلم کړو خو ټومي هغه تر خفه کېدو په ځای باندې لکه درې بنیانو غونته کې ورپسې خنديږي. بل خو رینا ته اوس دغه ماحول نه یره محسوسېدل شروع شي خو دې خراب حالاتو باوجود هغه خپل کار په مجبورۍ کې جاری وساتي. ټومي دغه نه بار مرسته غواړي خو رینا د یری او د بیوسۍ د وجې د هیڅ قسمه مرسته نشو کولی. وخت سره اوس ټومي ته احساس وشي چې زه په زور باندې چې هم د دنیا ځان نشم خلاصولې دي د وجې هغه یو نوې لوبه شروع کړي. هغه په ظاهره باندې د خپل ځان د بدلولو ډرامه شروع کړي او دا غوی نه معافي هم غواړي. هغه د کتابونو د ویلو اکټینګ هم شروع کړي چې سره به هغه ته داسې لګيږي وي کچره دی واقعي د بدلیدو والده او هر څه اوس په مزه باندې بهتر شي. د کریس او د کیترین هم اوس په باندې یقین پیدا شي چې دی اوس شرافت لختراغه. یو ورځ خو د کریس په باندې تر دې حد پورې زړه خفه شي چې هغه د زنجیر غټ کې او د بره د خطو اجازه هم ورکي. اوس دی هغه پوره خاندان سره وخت ربل شروع کی. هغه دتا فلم هم وروخای او ځان سره د کیناورو نه پس د سالګره هم منو کی. هغه د ځان سره په چکر باندې هم بوزي په کوم ځای کې چې دوی تر دې حد پورې مستو کی چې ته داسې ولګي لکه چې زه خپل خوشاله خاندان سره ما حقیقت د دې په شا باندې مکمل الټاو. ټومي دنه په دنه په خپل ځین کې یو پټه منصوبه جوړوله خو په دې وخت کې یو بل خطر دوی مخه ته راشي. سمشکوک کسان پرېنا پسې په ګرځېدو شي چې په ګرځېدو کې هغه یو ورځ پرېنا پسې کور ته راشي او په زور باندې هغه دای کور د بوتلو کوشش شروع کی چې په دې موقع باندې ټومي خپل غیرت دغه د وړاندې نه راخاره کی او کسانو سره جګړه شروع کی خو په تعداد کې کسان دومره سیوو چې دی په اسانه سره قابو کی او اخر رینا دغه زین بوزي. کله چې کریس واپس خپل کور ته راشي مغه سره ټومي د بهادر تعریف شروع کی او دې سره دغه په باندې نور هم یقین پیدا شي. دا هغه وخت شروع شو د کوم چې ټومي د ډیر وخت لاسه په انتظار په دغه شپه باندې ټومي پټ پټه چنګم په ذریعہ سره ټلې جام کی د پاره چې आवाज ونشي او بیا د کتابونو په استعمالولو سره بر د ورو چې تورو نه پس ها کوټ پتاله کې ورواچي کم چې تلو په وخت کې د ترینا په وخت کې ویلو تر ځاندرا راځه د ورو نه پس پچکس او سټک را واخلي او داغه په ذریعہ سره زنجیر په ماتولو کې کامیاب شي. خو دې سره هغه دومره आवाज وکي د سره وجه چې کریس را پاسي. کریس تمانچه په لاس باندې ښکته راشي چې ښکته درکو دې دونه مخکې ټومي د شي په بوتل باندې پاغه باندې اسه حمله وکي چې سخت زخمی کی او ټومي په مکمله توګه باندې آزاد شوی. هغه دا کور دروازه کوشش شروع کی خو ور بندو چې کریس داغه دا او درول بیا کوشش شروع کی خو په دې وخت کې هغه سره په لاس کې تمانچه با حالات انتهایی خطرناک خو په دې وخت کې کیترین دغه تک راشي او په انتهایی پرسکون انداز کې ټومي سره خبرې شروع کی او هغه ته چارلی ویل شروع کی. په دې وخت کې مونږ ته د خطرناک راز په اړه کې پته ولګي ولې چې ټومي نه مخکې هم دی یو لک قید کړو د کوم نوم چې چارلی او په هغه باندې هم دوی د دغه تک کوششونه کړو. د هر څه پورې دوسره ټومي پاره خوې ته هاي شي او غوي ته بار دا خبره کوي د خدای د پاره ما پرګ دی ګینه ز بزانو وجنما ز خپل ژوندۍ په خپل اصول باندې تیر بل غواړم چې په دې سره اخر کریس هغه تبر کولو کی خو دې سره کیترین ځان د تمانچه هم را واړی خو داس کبو نه مخ کې کریس هغه ودري ودا سکه دا خو سپر اختیار باندې زمون زوینو ټومي چې کله خپل کور ته
واپس لاړ شي نو خپل کور کې هغه ته د یو افسرده خبرې په باره کې پته ولګي ولې چې دا غم ور لا تر اوسه پورې د ده روکېدو خبر پولیس ته رسولی هم نو پرې سره دې تر دې حده پورې خفه شي چې پولیس ته هم د یوې خبرې د ویلو نه انکار وکړي چې صرف چې هغه په مجبورۍ کې دغه ځای نه لاړی شي. اوس کله چې ټومي په خپلې ښځې پسې کلب ته لاړ شي نو هغلته کې هغه ته دا پته ولګي چې اوس هغه هم په نشو باندې راوړېدلې ده دې د وجې هغه د ګیبي د بېهوشه کېدو نه پس چې کله د ګاډي نه روباسي نو په ګاډي باندې تیل واړوي او یې سوځوي او بیا سره د خپلې ښځې د کرس خواله راشي دې دپاره چې زما زندګي څنګه بدله شوه داسې دوی زما د ښځې د ګیبي زندګي هم بدله کړي. تاسو ته دا نانۍ کهاني څنګه ولګېده ما ته خپله قیمتي رایې په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو به په نوي ویډیو سره ما له راکړئ اجازت. بای بای.